بسم الله الرحمن الرحیم. خپل درس ته راځو. کوم ځای پر رسېدلي دا خلاص او سورت څوک پېژني؟ سورت میم دی، جاب دی، سلري ده، پیس دی، ټوټل دی. نیم را کش کتب دغه موجه نکیبه دا څه په وکړه؟ دغه پیس دا دوه مطلقه کومه دوه مطلقه؟ کلان دا شته دا پیل پیس دې ته څه ویل کېږي؟ او ټو پایل اف شم شدیم په یاد ولرم. جان وظیفه یې هم ټیکې دی، سلري هم 200 پیس یې هم 80 روپۍ دي. قدرت راته ووایي څنګه کوم مجموعه راوباسي. مساویه سام کل شروع مساویه سام کل شروع بیا څه وکړم؟ د دغه انتخاب کړم ولې دا څه روان یې؟ لاندې منیجر دی او معاش دی، ورپسې ولید دی، هم پای ټکي دی او معاش یې هم دونه دی، دا دی نکې به څنګه وکولی سم قدرته چې دغه ټوله دا په دې سر کې راغلي، دا په دې سر کې مابین ته ولاړ شي. دغه دا خانې وینې دغه د مابین ته راولم. ضرب انتخاب کن ښه انتخاب همینه کې دغه ته ورسه الاینمنت دغه هغه د سر دم څو برابر نه. نن موږ چې وایو دا یو ځای راسه پاته سو. دلته به چې ورکړم ظاهر، دا چا دی، دا ټي دی او دا یې معاش دی. دا ای وینو دلته بل شپږم کس څوک لرو؟ احمد دی. احمد لا نه غواړي. راځم دا انتخابوم. سورت ما درته ویلي وو چې په سعودي ډول یا په نزولي ډول د جدول ترتیبولو ته څه ویل کېږي؟ سورت ویل کېږي. یو سعودي دی بل نزولي دی. ابلاجان به فرق وکړي. دی څه په وایي؟ ښه دا راځو انتخابویه. دلته سورت ته راځم. سورت باندې کلیک کوم. یو چیز دی سورت ا ټو زید، د ا څخه و زید سیزلو کلیک پر وکړه. دا راس انتخاب کړ. کله چې د انتخاب کړل دا راس سورت سمالر ټو چیزه سمالست ټو لارجست، یعنی د کوچنی څخه و غټ ته کلیک پر وکړه. فرق نه کې راوستي ځکه دا حساب چې دی د کوچنی څخه و غټ ته د انتخاب دی سیزه. دا زره زم دا ورچ انتخاب هم کلیک پر کوم د لارجست څخه و سمالست ته چې کوم سورت هم راسه کلیک کړه. اوکی چې اوکی کړه ګوره 15 سر ته وختله، ظاهر سر ته رالی ځکه چې هغه زید په اخر کې ها او په ټول کې جدول کې راځي. ګوره ټوله واړول وس ته ګوره 15 څه دی ظاهر دی اته ته او نن وی ماش دی سیسلو. زه دا ورته انتخابوم. کله چې انتخاب کړی په یو ځای باندې کلیک کوم د سمال څخه لارجست کوم کې کوم ګوره هغه نن وی اته ته د دې ترالو ټول شي هم سره سر په دې خلاصولو. بیا راځم کلیک پر کوم. دلته بیا چې لرو کسټم سورت لرو. په کسټم سورت کې راځه دا وکیل. کله چې وکیل کړل به دې ځای کې مثلا کم کالم ته غواړئ سورت کې زه ته د نیم کالم دا والی غواړم چې سورت یې والیو سیل کالر پونت کالر کسل زه چې زه والیو ته انتخابوم. کوم څه موډل ته سورت یې زه خطر زید کده زید څخه تر یې پرسیسو ک کسټم لیست بیا انتخاب کې دلته بیا خپل ورته جوړیږي. مثلا دلته ماته اول ایرا ولا په پسې سیرا ولا په پسې مثلا ډیرا ولا دا مو خپل لیست ته جوړیږي سیسلو. اوس هغه لیست موږ ورکړو ته نمونه سم مشته نه رمل مش کوم نمونه ورکم یا ساندي مانډي دا موډل راته جوړ کړه. بیا تاریخونه د غیر ته جوړیږي سیسلو. زه ته هم ته چې راته جوړ کړه د زید څخه د راته جوړ کړه سو کې چې وکې دي ګوره بیرته هغه واوښتي سر باندې خلاصو. بیا راځم دا چې کوم کله چې انتخاب کړه دلته راځم پر دې ځای کلیک کوم. دا فلټر بیا لرو. فلټر چې ته ویل کیږي
تصفیه یا سرچ کولو ته صحیح سولو اوس دا د موږ ته چې فلټر دغه علامې ته چې ویل کېږي پر ځای چې فعال سي دې ته فلټر ویل کېږي صحیح سو اوس ما فلټر پر فعال کې راسه وکې کړل چې وکې کړل دا سلیکټ ټول نه غواړم صحیح سو چې غواړم یوازې اوله شمیره نفر ما ته راوړل ګوره یو اوله شمیره کچېری غټ جدول ولري مثلا 100 کس یو نیم کس جدول ولري د آی ډي پروسس باندې آی ډي ته معلومیږي مثلا یو کس را لوي زما معلومات راښکاره کړه د آی ډي پښتنه زما کله کوز مشتي په کنکور کې آی ډي غواړي او زیاتره پونتونونه چې دي هر محصل چې خپل معلومات غواړي فقط په ګوګل کې خپل سایت لري سایت چې در خلاص کړي نو د خدای محصلین د ټول کې شامل دي د کانکور نتایج معلومه دغه اصلي دغه مثال دی سیسونه کانکور نتایج معلومه دغه د پر چې آی ډي ضرور ده بس فقط راس آی ډي ورک آی ډي څو د ما د څلور ده دا خراب کا دا چې کله خراب کړی راس څلورم نه پر راوړل څوک دی ولستي پای ټکی دی اته اتیا دونه د ماش دي سیسونه د ډیرو کسان د پر د فلټریشن مشکل کولای شي بیرته ټول غواړي چې پاره کې راس پر سلیکټ ټال باندې کلیک وکړئ راس وکړئ ټول بیرته د راوړل بیا کلیک پر وکړه کلیر او ریفلیکټ د سوای د مثلا زرا زما دا چې کوم دا ډیلیټوم کله چې ډیلیټ کړ کلیر پاله دي که یا ورځه وعلیکم السلام کله دغه سره پاره کېږي چې یا کلیر که یا کله چې کلیر کړل بیرته ریفلای که بیرته ورته راوړه صحیح سو لکه د کنټرول ځای چې بیرته ورته راوړي صحیح سو یا انډو ورته راوړي په دې مثال خلاص په صورت باندې بل چیز لرو فایند لرو فایند چې ته ویل کېږي پیدا کولو ته ویل کېږي که مثلا موږ غټ جدول ولري هغه خپله ډیټا کې معلومات پیدا کوي هغه د فایند څخه استفاده کوو راځه زه دا کلیر کوم دلته بل شی لیکم په دې ځای کې موږ چې لرو فایند دی پلس دی ګو ټو دی ګو سپیشل ښه مثلا فایند دلته زه چې لیکم ډیټا ولیکه څنګه آی ډي د نیم دی اف نیم دی غټ جدول ډیټا واچ پاک به نوم ما دی یا څه شیان نور غواړي پیس دی او په پسې مثلا بانس دی په پسې ټوټل دی سیسو بل په دې ځای کې چې لرو مثال شپږ یا پنځه جمع پنځه دا به مساویه په څو سره سي مساویه به سي دا دوه جمع کله چې د جمع کړل دونه به سي دلته بیا زه چې لیکم لس لیکم او په دې ځای کې بیا مثلا اته جمع مساویه کېږي دا به چې نتیجه راکړي نه کېږي ایرر ښه کوم دی چې ایرر راکړي دوه بلې ایرر نه کېږي راسه دا چې شکل جمع سام کړه دا خانه جمع دا خانه صحیح شو اوس ایرر شو دلته به څه شیان ورواچوم مثلا اتم آی ډي د نیمې زیات دی په پسې پیس یې دونه دی او بانس یې دونه دی راسه بیا ټوټل څنګه راباسو سام یې کړه جمع د دې دوه سره انټر یې کړه د دې د څو نن څه وکړي دریم نه دی څلورم دی دا څوک دی علي دی په پسې اووه دی په پسې پنځه پنځوس دی دلته راسه بیا پنځم نفر دی څوک لرو پنځم علي لرم او په پسې څلوېښت دی دونه ماش دی راسه شپږم نفر څوک دی شپږم زیات دی اوس راځو فایند باندې کلیک کوو فایند کې چې غواړم مثلا زه غواړم چې څوک پیدا کړم په دې ځای کې ورته ولیکم علي غواړم راسه فایند نیکس یې کړه هغه د علي راته پیدا کړي بل علي پیدا کړي بل علي پیدا کړي دغه دوه دانې موږ لرو صحیح سلو مثلا زه څوک پیدا کوم پنځه پیدا کوم پنځه خو موږ لرو او پنځه پیدا کوم فایند یې کړه هغه د راته پیدا کړي یو صحیح سو بل راته پیدا او د بل پیدا کړي فایند آل ټول راته پیدا کړه دغه د راته پیدا کړل ویني په دغه رینج دی هغه سیلونه درکړي دي او دا شیټ دی دا بوک دی بوک 1 شیټ 1 او چش کې دي په دغه سیل کې دي دغه والیو د سیسلو دا ټول درته پیدا کړل اوس نو موږ د چش لرو اپشن لرو کله چې اپشن ته داخل شو په اپشن کې موږ نور شیان لرو اول چش دی شیټ دی بل سرچ دی او بل لوکین دی په شیټ کې څه راته وایي
په شیټ کې وایي چې په کم شیټ کې وګورم دلته شیټ ورته مشخص کوم موږ شیټ لرو یو شیټ لرو یو ورک بوک لرو په ورک بوک ټول دغه ته ویل کېږي اکسل ته ویل کېږي شیټ دغه اول شیټ ته ویل کېږي سیسون هغه انتخاب کړه اوس نو سرچ د چیش په چیش کې زه سرچ وکم په رو کې وکم که په کالم کې وکم سیسون او لوکن په چیش کې وګورم په فورمولو کې وګورم والیو کې وګورم که په کمنټو کې وګورم سیسون اوس نو زه ورته وایم دلته موږ چیش لرو اول دلته والیو لرم فورمولا لرم زه فورمولا لرم په فورمولا کې ماته څو را پیدا کړه یو پلاس دلته لس یو بل ځای ما لیکلي دا دوه ځایه زه لس لرم صحیح شولو زه ورته وایم ماته لس را پیدا کړه لس انتخابوم په چیش کې په فورمولا کې را پیدا کړه راسه فایند یې کړه ګوره دا یې راته پیدا کړله بل نه راته پیدا کړه یو یې راته پیدا کړه صحیح شولو راسه په چیش کې راته پیدا کړه په والیو کې هغه راته پیدا کړي دواړه دې پیدا کړه صحیح شو مخکې یو دانه راته پیدا کړه صحیح شو دا ور چیش کوم په کالم کې راته پیدا کړه دا دواړه پیدا کړي په چیش کې راته پیدا کړه په فورمولا کې راسه دا یو پیدا کړي و فورمولا دا یو د مطلب کورسه بل راځم چې دی مثلا زه راځم ته چیر انتخابوم په دغه ځای کې دا برته کنسلوم دلته راځم چې شوم راته پیدا کړه په دې ځای کې ولاړ یم فایند ته راځم فایند باندې کلیک کوم دا واري والیو راته پیدا کړه څنګه د کالم دغه راته پیدا کړه والیو پیدا کړه چیش پیدا کړه زیات دلته زیا ولیکه راسه فایند یې کړه دا راته پیدا کړي دواړه سیسون په کالم باندې ورغلي اوس نو دلته موږ چیش لرو مچ کیس لرم سیسون مچ کیس موږ دلته چیش لیکلي یو په غټ حروف دی یو په کوچني حروف دي ما دلته په چیش ورکړي په کوچني حروف فایند یې کړه هغه یې راته پیدا کړي بل نه راته پیدا کړي سیسون چې مچ کیس څوک یې لست څه معنا لري وایي که په غټ ور کې بیا کوچنی نه پیدا کړي دا مچ کیس څه معنا مچ یو ډول حروف د قضیه د ساحه د سطح چیش کا په نظر کې ونسه سیسونه دا واری ما په غټ حروف ورکیا فایند کا یو راته پیدا کړي بل نه راته پیدا کړي سیسونه علی ورته پیدا کوم دا واری مچ کیس په کړی دی په کوچنی حروف په غټ حروف متولي کې راسه فایند کا یو علی راته پیدا کړي بل نه راته پیدا کړي کچیر مچ کیس غیر پاله کې بیا د چیش کې دواړه راته پیدا کړي سیسون سر مخلاص تر جزه وس مثلا یو ځای دغه توري ته چې کوم مثلا دغه ډول فورمټ ورکوم څه ډول دغه رنګ ورکوم دا رنګ او چې کوم بولډ کوم اوس نه په ټوله اکسل شیټ کې مثلا ډاټا ډیره درته غواړي چې یو دغه رنګ څه رنګ دی په یاد دي چې پلاني ډیټا ته ما رنګ ورکړی اوس غواړم چې هغه پیدا کړم چیرې ده دغه دپاره به بیا راسي پاینټ ته به راسي کله چې پاینټ ته رالې اوس نو ورته وایه ماته چې شته پیدا کړه هغه نوم خو در معلوم دی چې وا بیا راته پیدا کړه په شیټ کې په رو کې و دغه رقم په والیو کې راته پیدا کړه خو یو ډول فورمټ ما ورته ټاکلی دی فورمټ به راسي دلته فایل ته چې رالې کم رنګولو دا رنګولو سیزلو دا رنګ ورته ټاکلی دی او بل چې دی بولډ دی دلته الاینمنټ ته چې رالې بولډ چیرې موږ لرو دغه دی کوم دی دا دی سیزو راسه وکې که چې وکې دې کړي دا فایند نه کې بولډ نه سو بولډ سی رنګ یې خراب رنګ یې غلط دی ووله فایل ته راسه کم رنګ ولو هغه هغه به ځان ته دا ته د زګ سره هغه سور رنګ انتخاب دا کلوز کا دلته راسه زه دلته چیش لیکم پنځه لیکم ښه دلته پنځه لیکم دلته پنځه لیکم و دغه پنځه ته یو ډول رنګ وکوم سور رنګ چې هغه ځای معلومیږي دا چې کوم بولډ کوم یا اوس راځم چې تا فایند ته راځم فایند چې رالم پر فایند کلیک کوم دلته مثلا چې هغه فورمټ کوم سور رنګولو او بولډولو الاینمنت کې راځه بورډر ته راځه په دې ځای کې بورډ چې دی بورډ انتخاب دی راځه اوکې اوس سور رنګ دی چې شې دی پنځه دی او راځه پیدا looking for click option for bord ولې نه کړو انتخاب کوو ها یا انتخاب چې کنه بیا څه ضرورت دی پیدا کېدو رو انتخاب کړو ته فایند کړ رنگ کوم فرق ته بولډ انتخاب غیر انتخاب کړه بولډ څه وایي بزن دي ته بولډ ته غیر انتخاب کړه یا اصلي کې رنگ دغه ورکول کېږي موږ غلط رنگ ورکړو بولډولو ته بولډ انتخاب دلته بولډ نشته و قیمت ورته ولیکئ او قیمت مې لیکلی دا بولډ ستریټ دی اندازه زه چون په نظر کې نه ده ولې یولس دی هسه اوکې کړه نوم ته ولیکه نوم ها راته یو نوم
پنځوس یې کړه دا ور راسه دې ته چې شو کړه دغه کړه بولډ یې کړه اوس راسه کنټرول اف ووهه 50 we could not find what we were looking for. Click option for more way to search. انت بس خليك يزروها بايد في ذاك وصلت ترى انتخاب بولد فونت سايز ونسخ دغه رقم دی شرط بیا وګورئ که سټیکامیټر کې نه کېدی هلته پیدا کوي انشاءالله دې ځای کې فایل کړئ څه چم کړي باید پیدا کړي ولې نه پیدا کوي زه دې ته راځم څلوېښت ولیکه دلته راځه دا ولیکه دلته مثلا علي دی او علي دی دلته راسه دغه سیل او دا سیل د چش ورکړه دی مثال دغه تم زه چش کوم دغه پونټ ورکوم راسه دا وکیک او دا هم وکیک بیا راځم چش کوم فایل پیدا کوم کله چې پیدا کړم دلته یو دا لیکوم دا خانه دا چې کله لیست ولا دلته راځم بیا چش کوم دا فایند کوم یو پیدا کړه دومو پیدا کړه بل نه پیدا کړي کني الیان موږ یې نورم لرو صحیح سره یوازې هغه فونټ چې تاسو ته مشخص کړي وغه پیدا کړي اوس مثلا ته غټ جدول ولري یا څونه جدول ولري دلته مثلا سمې لیکلې دي صحیح سره سمې چې لیکلې دي هغه د وخت مشانې کړي دي چې ما یو ډول فونټ هغه ته ورکړي وغه سیل ته صحیح سره ځکه نوم د وخت مشخص شوی دی دا بولډ کړه دا چش کړه سمې بل رنگ ورکړه هم ورته مشخص کړه فقط کنټرول اف ورته و نور سمېګان ډیر دي چې ورته د پیدا کوي صحیح سره یوازې هغه سمې زه غواړم چې هغه ما چش کړی دي مخکې نشانی کړی دي دلته فورمټ ته راځه چې دا رنگ باغستو رنگ ورته انتخاب کړه او چش بکې بولډ بکې کله چې دی بولډ کې راسه دا وکې چې وکې کې پاینټ باندې کلیک وکړه دلته راسه ودرې اوس پاینټ کې ګور هغه یې د پیدا کې بنور شان څه نه ګرځي یم زه غواړم عین الف پیدا کما علي چې پیدا کوي راسه کلیک پر وک چې پیدا کې یو علي پیدا کې ټول علي پیدا کې هغه دواله پیدا کې نور باندې کار نه لري سر بخلاص په دې باندې بیا دلته راځم په دې ځکه خو نور شی دی نست دا فورمولا و به چې سر خلاصو much case لاندې much entire cell content یعنی د ټوله cell content ټوله په نظر کې وسره ونه هغه کچیر د وخت راسي چې یو چې لغت نیم درته انتخابي نیم لغت نیم توري دلته تاور کړی دي لکه کچیر ستې په یاد په ووټ کې ویلډ کارت په یاد دی چې د نامې دوه توري دی ورکړل نور د سوالیا ورکول سیسو دا غدر ته بداوت انتخاب کا غویلډ کارت دا نه لري بل ټوله په نظر کې د تنس فقط دغه څو نمونه تور کې د ټوله د انتخابي سیسو بل مرچش لرو راځو فلټر ته فاین ته راځو د فاین څخه بیا چش لرو ریفلاس لرو پر ریفلاس کوم سر خلاص ان شاء الله ریفلاس ته چش د پاره د علی راخم په چش باندې بدلوم په بل شي باندې بدلوم پر ریفلاس باندې کلیک وکړ اوس وای چش پیدا کا علی پیدا کا د علی پر ځای باندې چش ورواچو مثلا سنا ورواچو سیسره وزنو دا یو ځای کې تاسو دلته مثلا دا په کوم الیان درته بدلی یوازې دغه دوه الیان درته بدلی وزنو ته کولای شئ چې دغه سنا ته یو بل فورمټ ورکړئ راسه پر فونټ باندې کلیک وکړه دا متوا بولډ کا اندازه د 14 دلته راسه بل رنگ ورته مشخص کړه زرغون رنگ راسه وکړه دلته چش کا ریفلاس الکا چې د ریفلاس حال کې وای آل ډون وی میډ ټو ریفلیسمنت دوه د نیمه ته بدل کو ګور مخکې په سره رنگو اندازه کوشنی ولا وس اندازه مغټه سو شنه رنگ ته واوښتل یوازې هغه دوه دانې صحیح سره کولای شي مثلا دا یو د فونټ یو راسه کلیر کې کله چې کلیر کړل د په دې باندې کلیر فایند فورمټ په دې باندې کلیک وکړه دا هم کلیر فایند فورمټ کړه راسه پر کلیر باندې کلیک وکړه دا وکړه وس یوازې په ساده ډول ترته پیدا کوي صحیح سره مثلا زه ته دغه سناره واخه بیرته څه په وکړه دا سناره واخه په چی شه تبدیل کا په علی باندې تبدیل کا اوس په ساده باندې تبدیل جا پاینټ کوم کې دا صحیح سره ساده ولې نسو فورمات چوز فورمات کانسل شه دا پریویو وسم فورمات عادل دی
ښه بهلغه بیا سره وګورئ ګورئ چې یا رنګ هم غورځي یا به دلته په سیل کې ورته انتخاب شوی بیا پر پاینټ باندې کلیک کوم ریپلاس ګوټو ته راځم ګوټو کې موږ څه شی لرو مثلا دلته زه ورته وایم چې ما چیرې بوځه د ا څخه د ا یو څخه تر څو پورې بوځه تر جی اته پورې بوځه صحیح سره تر جی اته پورې راسه دا چیز کوو کیک دا دی اوس ګوره د یو څخه تر جی اته پورې راوستل صحیح سو بیا هم راځم پر دې ځای کلیک کوم ګوټو ته راځم ګوټو ته چې رالی اوس هغه خانه چې شو د سره ثبت شوله دا واري ورته وایم ما د چیز څه بوځه د جی اته څه مې بوځه د جی اته څه دلته ډبل ډاټ ورکړه تر کومه ځای مې بوځه تر کا شله پورې مې بوځه صحیح سو کا شله بیا راسه کا شله ورته انتخاب کله چې انتخاب کړئ راسه دا وکیک چې وکې دې کړي ګوره دا سهایت درته انتخاب کړئ جی اته مې کم ځای دی جی اته دا ځای دی او کا شل مې کم ځای دی بیا در دغه ځای کړئ صحیح سو بیا راځم پر ګوټو کلیک کوم دا ساحه تا ګرځي ثبت کړي دي سره اوس بیرته ته ما چیرې بوزه د اس یو څخه بوزه چې ته درې ساته پرې راسه وکې کړي بیا ته بیرته تل راولي بیا پر ګوټو باندې کلیک وکړه بیا بوزه چیرې ګوټو ته چل تراله بیا دی لاندې ساحه ته بوزه وکې بیا تل راوسته دا یوه خانه په ګوټو سره خلاص go to special پر دې ځای باندې کلیک کوم دا بیا چې دي سپیشل لکه موږ ته سپیشل درلودي سیسونه اول د چې لرم کمنټ لرم ما چیرې بوزه مثلا اکسل کې کار ډیر رزلټ یو نه کمنټ راچوم کمنټ چیرې دی 15 چرالیا چیرې دی ریویو دا کمنټ ځان دلته لرم پر دې ځای باندې کلیک وکړه کار ډیر دی مثلا په اکسل کې فورم غټ فورم یوازې کمنټونه غواړي پر ګوټو باندې کلیک وکړه ګوټ سپیشل تر اوسه ته ما کمنټونه بازو وکړه دا کمنټ ته راوسته سیسونه بیا کلیک پر وکړه ګوټ سپیشل د چرالیا لاندې مرچ لرو کانستنټ باندې کلیک وکړه دا لاندې شیان ټول سره پاله سره او کچېری پر فارمولا کلیک وکړه لاندې شیان ټول سره پاله کیږي د دې دوه تر مابین فرق څه دی دغه کانستنټ دی دا شیان لکه نمبر دی ټیکست دی لوجیکل دی ایرور دی دا شیان په څه کې درته شي په ټیکست ساده خط کې درته شي لیکن پر فارمولا کچېری کلیک وکړه دا نمبرونه یوازې په څه کې درته شي په فارمولو کې درته شي مثلا زه راځم دا چې کوم دا ډیلیټوم کله چې مې ډیلیټ کړل دلته راځم یو لیست جوړوم مثلا ایجدا بیا نیم دی بیا فیس دی او بیا بانوس دی بیا ټوټل دی سیسلو راځم انټر وم اول ته راځم دوهم ته راځم خان دی دریم یا پیس یا دونه دی او بانوس یا دونه دی ټوټل مساوي دی په څو سره په سام دا دوی سره جمع کوم کله چې سره جمع کړل دلته راځم دریم کس دی راسه جان دی پر وای دا ننوي دا صفر دی او راسه بیا انټر ورته څلورم کس ته راسه څلورم کس مثلا علی دی دونه ماشه دی دونه پیس دی راسه انټر و دا وتراول دلته ودرېږه دا راکش کته کېږي دې ته بارډر ورکړه کله چې بارډر ورکړله بارډر نه بارډر باندې کلیک پر دې ځای باندې زه چې لیکم مثلا شپږ شپېته واویا دا هم دلته جمع کوم دا دوه سیسو سام تراسه دا خانه جمع دا خانه را جمع کله چې دا دوه جمع کړل ته د شپږ راخمه د چی سره جمع کوم د او سره جمع کوم په دې ځای کې راس چې دا چی جوړ شي رر جوړ شي سره څو مشته یې را تر پیدا کې سام کا دا دوه مات انټریک دا ولې جمع کړه سام کا یو سره سام کا جمع کا څه دا خانه جمع دا خانه دا غدا دا یې ررسو سیسو اوس په دې ځای کې بل لوجیکل پیژنې چې لوجیکل څه شي مساوي لیکم چې لیکم ټرو سیسو کوس خلاص کا کوس باندې انټر کړه لوجیکل ټرو دی او یو دلته بیا چې دی د ټیکس په ډول ټرو دی ستې په یاد سیسو انټر چې انټر د کې بل چې لرو مثلا په دې ځای کې موږ ګوټ سپیشل تراسه دا ګوټو ته ولاړی ګوټ سپیشل تراسه ټیکس نمبر لري ټیکس لري لوجیکل لري ایرر نیم پیدا کیوا اوس نو کانستنټ راځم په دې ځای کې زه څه وتایم او ما چیرې بوزه ما یوازې نمبر وته بوزه په خالي لغاتو کې بوزه کېک ګوره دا د فارمول مربوط نه دي اما دغه نمبرونه دي خو د فارمول مربوط دي موږ نه واغستو سیسلو یوازې هغه نمبرونه انتخاب چې هغه د فارمول مربوط نه دي دا د فارمول مربوط نه دي فارمول یې دا دی سیسلو او په دې ځای کې فارمولا د دې دوه سوي دا دوه د انتخاب سر په خلاص په دې باندې چلا بیا ګوټو ته راځم ګوټ سپیشل ته راځم دا وری په فارمولا کې ورته ما چیرې بوز خپل ور مچې لړ نمبر ته ولاړو دا وری ما نمبر ته بوز ګوره دا فارمولا ده دا فارمولا د واځي ته راوست نور دې ځایونه نه ولاوست سیسلو شو ته متوجه سي دې دوه
بیا پر دې ځای کلیک کوم ګوډ سپیشل ته راځم دلته کنسټنټ کې ورته ما چیرې بوزم ما ټکسټ لبوزه دا انتخابوم د غیر لپاره کوم ټکسټ لبوزه اوکې که ګوره یوازې دا خانه ټکسټ لبوزه سیسو خو لیکن دا ټکسټ بیا نه کوي پاره دا بیا چې شي مربوط دی د لوجیکل مربوط دی یو په کنسټنټ کې د لوجیکل مربوط دی او بل په فورمولا کې د لوجیکل مربوط دی سیسو دا یوازې موږ کوم ټکسټ لبوزو دا غیر فورمولا مربوط نه په فورمولو کې نه سیسو بیا ګوډ سپیشل ته رالم کله چې ګوډ سپیشل ته راځم کنسټنټ ته راځم په کنسټنټ کې دا یوازې دا غیر پاله کوم لوجیکل پاله کوم راسه اوکې ګوره چې دا یوازې غیر فورمولې لوجیکل دغه ته ټرو ته بوتم خو بل هم ټرو دی هغه نه بوتم سیسو احمد ولي بده خو نه زه یې ورشم بیا راځم ګوډ سپیشل ته راځم کله چې ګوډ سپیشل ته راځم په کنسټنټ باندې کلیک کوم دا واره و مارچ له بوزه ایرر تم بوزه په کنسټنټ کې ایرر ته بوزه سیسو راسه اوکې شاید موږ ونه لرو په کنسټنټ کې ایرر نشته سیسو موږ ایرر نه لرو راسه کلیک پر وکړه ګوډ سپیشل ته راسه فورمولې ته راسه دا واره ته ما هغه نمبرو ته بوزه چې هغه په فورمولو کې سیسو اوکې کوم ته وتی یوازې یو دیغله خدام نمبرونه دي دا نه کړل ته انتخاب په دغه خاطر چې دا په فورمولو کې نه دي یوازې هغه نمبرونه راته انتخاب کړل چې هغه په فورمولو کې سیسو بیا راځم ګوډ سپیشل ته ګوډ سپیشل فورمولې انتخابوم دا واره ته ما چیرې بوزه ما لوجیکل ته بوزه لوجیکل فورمولو کې بوزه انټر کړه اوکې کول نه کړل انتخاب راسه ګوډ سپیشل ته راسه دلته فورمولا انتخاب کړه دا غیر فعال کړه دا غیر فعال کړه دا غیر فعال کړه راسه اوکې ګوره یو له بوتم خو بل نه کېرته پیدا ځکه هغه یو مش په فورمولا راوستلې دلته ته وګوري مساوي ټرو کلاس کوس باندې لیکن کشيري په دغه ودرېږي هغه یوازې د بس دا ټرو دي سر بخلاص ان شاء الله بیا راځو ګوډ سپیشل ته راځو کله چې ګوډ سپیشل ته راځو دا وایي ورته وایم ما کوم ټکسټ لګوزه هغه ټکسټ لګوزه چې هغه د فورمولې مربوط راسه اوکې هغه موږ نه لرو سیسو په چیر زه دلته ولیکم چې احمد یا جان او دلته بیا څه ولیکم علي ولیکم په دې خانه کې بیا څه ولیکم مساوي کړ سام دا خانه جمع دا خانه دا د کنټینټ دغه د بل فورمول لارې راځي خو کانکټنیټ لارې راځي دلته ولیکه سام خان قسمه په یاد شاید هغه دی ټکسټ یو ماشه کمه ورکړه د بل ځای راوستې دلته راسولو نه راوستې جمعي علامه ورکړه د بل انتخاب کړه مساوي دي سمنه کانکټنیټ دغه کانکټنیټ دی او دا یو جان یا راس د دواړه انتخاب کړئ دا فورمول ما یې خیر دا بیا د چیز د لارې درته راوړي چې هغه د فورمول په واسطه باندې دوه ټکسټ سره یوځای شوي راز دا انتخاب کړه د چې درته راوړي هغه به نه راوړي وکیل که نه لرو هغه موږ نه راته راوړي سیس بیا که چیرې هغه فورمول ته کار وکړي هغه دوه درته راوړي بیا پر فورمولا کلیک کوم چې شی پاته دی دا وایي په فورمولو کې ماته ایرر راوړه وکې که ګوره درې دانې ایرر موږ لرو یوازې غلط پیدا کړو سر به خلاص تر دې ځای انشاءالله پر دې کلیک کوم ګوډ سپیشل ته راځم لاندې بلانکس لرم د بلانکس په نامه باندې یو شی موږ ته مخکې ویلی په یاد مې دی دلته یو بل شیټ خلاصوم په دې ځای کې لیکم چې ډېره ډېټا لیکم مثلا غټ جدول دی د ماشاتو جدول دی ته لیکي سیسونو چې دی دا شی یا کنټرول انټر ووهه اوس نو په دې کې دا سیل خالی دی 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 او کې معلومیږي نه د صورت ګوري ش سم نه معلومیږي د دې لپاره چې ته وګوره چې د خالی سلونه زه څنګه پیدا کوم راسه ګوټو ته راسه ګوټ سپیشل ته راسه په دې ځای کې ته ماته بلانکس خاني را پیدا کړ ټولې د تر انتخاب کې فقط راسه دقیق مشکل خو نشته به دې کې ان شاء الله بیا ګوډ سپیشل ته راځم په ګوډ سپیشل کې موږ لاندې کرنٹ ریجن لرم کرنٹ ریجن بیا د چیز ته پر استفاده کیږي دلته مثلا زه څه ډیټا لیکم دلته د دې ځای سره د احمد الله ولي بده ها نه بده دا ډیټا مې ولیکله دلته دا لیکم
دا لیکم دا لیکم دا لیکم. اوس نو دلته ولاړ یم وم ته د دې ریجن ساحه ماته راوښیه دا تر کومه ځایه خپله ساحه لري صحیح شولو. ګوډ سپیشل ته راځم دلته ورته وایم ریجن یې راوښیه اوکې ګوره دی وایي دی یوازې په دغه ساحه پورې مربوط دي. په دا سیل کې درېږم ورته د دې ساحه ته راوښیه در کومه ځای دا مربوطه ساحه لري خپله ساحه په ریجن باندې کلیک وکړه اوکې کړه ګوره دا ساحه راته وټاکل صحیح شوله. بیا راځم په دې ځای کې درېږم کله چې دلته ولې ورته وایم د دغې سیل ساحه ماته راوښیه ریجن یې راوښیه تر کومه ځای خپله ساحه لري راسه اوکې کړه دا هم اوکې کړه دا خورکۍ یوازې دی نه لري. پر دې ځای باندې کلیک وکړه دی به درته پیدا کړي ګوډ سپیشل ته راس پر ریجن باندې کلیک وکړه اوکې کړه دغه ساحه ټوله راته انتخاب کړه. سر مې خلاص تر دې ځای. ورپسې مهمه موضوع ده ډېر غوږ ورته ونیسئ. څه شی دی هغه؟ بس چیرې دی دغه ووایه دا دوه دانې صحیح شو. کرنټ ارې لرو. کرنټ ارې مثلا دلته علي لرمه ښه ورته متوجه شئ. دلته ضیا لرمه دلته ولید لرمه او دلته خان لرمه صحیح شو. اوس نو و علي ته مثلا دا څه شی دی اوله ورځ ده څو ورځې موږ معاش لرو 15 ورځې مثلا دی به درته وایم یو دغه دی سمینار راښیه نوم یې راښیه 14 ورځې سمینار لرو. دا مې ولې غلط ولیکه کنټرول زی ډکه دا ډیلیټ کړه په دا ځای کې راسه ولیکه دلته څه شی ولیکه نیم بیا دلته راسه ولیکه څه شی دا ولې ورځې څه چیز لرم تر څومې ورځې پورې تر 14مې ورځې پورې سمینار لرم. اوس نو سمینارو کې زیاتره چیز کوي پیسې ورکوي. اوله ورځ وایي د ورځې زه څه ورکوم د ورځ دغه علي ته 50.5 روپۍ ورکوم صحیح شو. او ضیا خوارکۍ چې دی زه یې په 0.0 ورکوم صحیح شو. او ولید څه دی ولید ته 0.15 روپۍ ورکوم دا بل ته 12.0 ورکوم صحیح شو. اوس نو د ورځې دغونه معاش ورکوي ما ته به د 2 ورځې د څو سي د 3 ورځې د به څو سي حتی راځم تر 14 ورځې پورې د دې ورځې صحیح شو. ټوټل نه د ورځې خو دونه معاش ورکوم. اوس نو دا اشاریه کې پکښې ده د 2 ورځې د څو کېږي تا ته معلومېږي د 3 د څو کېږي د 4 د څو کېږي د 5 د څو کېږي صحیح شو. داسې ساحه ماته جوړه ده کرنټ ارې چې ده د دغې مربوطه چې ماته داسې ساحه جوړه کړي صحیح شوله. اوس نو راسه دلته په دغه ځای کې ولیکه صحیح شو. دلته راسه یو ولیکه او دلته هم راسه یو ولیکه صحیح شو. په دې ځای کې ولیکه څه شی مساویه یو ضرب د څه شی ضرب علامه چیرې ده یو انټر یې سر به خلاص. اوس نو راسه چې ډیټا ته راسه په ډیټا کې دا وټ اف انالایز نه دی دا را خلاص که بیا یا راسه دا چیز که دا انتخاب که کومه ځای تر دې ځای دا چې د انتخاب کړي راسه پر دې کلیک وکړه ډیټا ټیبل انتخاب کړه په دې ځای کې راسه یو دا ور واچوه او دلته راسه دا ور واچوه صحیح شو. راسه اوکې چې اوکې دې کړل ټوله یو یو ته واوښتل صحیح شو. اوس نو راسه په دغې سر کې ورته ولیکه څه شی مساویه څه شی مساویه دا خانه ضرب ده دا څه شی ضرب ده دا خانه انټر یې کړه چې انټر دې کړل ګوره د ټوله ډیټا واوښته. دا اولې ورځ د 50.5 دی د 2 ورځ د څو کېږي 1.1 کېږي صحیح شوله. د 2 د 1.1 کېږي راځه اخر وسول پورته رسېږي. سر مې خلاص. اوس راځم دلته ورته وایم یا دلته زه د ورځې 0 ورکوم د 2 ورځ د 40 کې د 3 ورځ د 80 کې د 3 ورځ اتومات فورموله ده د ده د 15 ورکوم دا د اتومات ټوله کې تغیرات راځي د ده د 40 ورکوم ټوله تغیرات کې راځي د ده د 80 روپۍ ورکوم 2 روپۍ د ده د نور لا ولې بدلېږي تغییر باندې کې راځي په ګرده کې پیسې هغه یو شی دی. ورته ګورم مثلا زه د څو کوم 0 کوم دلته راسه دا 4 د 2 ورځ د 8 روپۍ کېږي که نه کېږي خو هغه 8 دی فرق یې نه دی هېڅ ټول مربوط دي یو د بل. سر به خلاص په دې باندې پر ولې تطبیق په ټولو تطبیق کېږي مشکل خو نشته در دې ځای دې ته څه ویل کېږي کرنټ ریجن ویل کېږي. اوس نو زه په دې ځای کې درېږم دلته ولاړ یم دلته راځم چې شته هوم مینو ته راځم په هوم مینو کې فایند ګوډ سپیشل ته راځم دلته ورته ما ته کرنټ ارې را پیدا کړه هېڅ شی وایي نشته صحیح شو. لیکن کله چې درېیم شیپ ته رالم دلته درېږم راسه چې راته پیدا کړه ګوډ سپیشل ته راسه دا کرنټ ارې راته پیدا کړه راسه اوکې هېڅ شی نشته لیکن په دې ځای کې ودرېږه اوس ورته وایم ما ته کرنټ ارې را پیدا کړه کرنټ ارې چیرې ده پر دې ځای باندې کلیک وکړه اوکې کړه دا کرنټ ارې شو. سر بخلاص په کرنټ ارې باندې مشکل خو نشته انشاءالله. بل موږ چې لرو ګوډ سپیشل ته راسه ابجکټس لرو دا به څوک ووایي
چې objectونه یې هغه وو. ابجکت کله موږ یو تصویر یو شی راوړو مثلا دا مې یو تصویر دی دغه رقم دا تر کاپي کوم دا بل تصویر دی دغه رقم بل څلور دا مې دا زه دا وایو ته وایم مهم مینو ته راسه ماته چې شوکه ګوډ سپیشل ته راسه دلته راسه ابجکټونه راته انتخاب کړه راسه وکي ټوله د انتخاب کړه دغه رقم که تصویر ولري که نور شپونه ولري د یوازې ابجکټونه به انتخابوي بس دی بس سبا ورځ د خیر چې ته پاتې سو ګوډ سپیشل دغه طرف پاتې سو ستې په یاد